په خوست کې کومکی خیریه بنسټ نوی فعالیت شروع کړ چې تازه 209 بیوزلو کورنیو ته مرسته ورسوله چې جمله 15,690,690 افغانۍ مصارف ورباندې شوی و. هر نفر ته یې د 1570 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي وویشل شول. کومکی خیریه بنسټ چې نن یې د یو لړ مهمو مراسمو په درلودلو پیل لاره د حکومت ځینو چارواکو په ګډون قومي مشرانو، ځوانانو او د رسنیو استازو برخه درلودله. که څه هم په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده، د کومکی خیریه بنسټ مسؤلین ژمنتیا ښایي چې دوی به په خپل ریښتیني رسالت د هغو بېوزله کورنیو لاسنیوی ترسره کړي چې په واقعي معنا د مرستې مستحق دي. د یاد بنسټ مسؤل عثمان غني ولسمل وایي چې هر ځای او هر کلي ته خپل کسان استوي ترڅو معلومه کړي چې ریښتیني اړ کسان پیدا او د مرستې حق ترلاسه کړي. د موږ دقیقې څاروي هغه ټیمونه چې ساحې ته چې کوم کورنۍ چې موږ تثبیت کړي دي هغو ته نن موږ کوماکو نو دغو تثبیت ترڅنګ کوم کومکونه چې اوس تجار مسافرو کړي دي هغه کورنۍ په نښه شوي دي چې په سیمه منډکا کې واقعي هغه ته لاسنیوي ته ضرورت لرو. هغو دقیقې څاروي نتیجاتو چې موږ سره یو تعداد مسافرو او تجارو او نور کومه کړی دی انشاءالله په راتلونکي ورځو کې به موږ نورې ښې تبلیغان لرو مختلفو تعداد به یې کم او زیات وي. انشاءالله ډاډ اطمینان در کوم دغه برخه کې دا ډول تجارو مسافرو ډاډ اطمینان در کړی دی. همدغسې د اوس نه کومکونه شوي دي تر اوسه موږ ته به رسېدلي نه دي، خو انشاءالله نږدې ورځو کې موږ چې لیستونه مکمل شوي دي هغو د پوره موږ عملا نورو نقد پیسې مو ورته لرو ترڅو چې نور توزیع ورته وکړو. بل خواته مرستې ته راغلي اړ کسان له سختې بېوزلۍ سر ټکوي. دوی د خوراکي توکو نه درلودلو امله له خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د داسې بېوزله کسانو سره خپلې همکارۍ جاري او آینده کې یې هم لاسنیوی وشي. دا رقم حالات وو چې اوږه موږه پیدا کول، ګیز مګیز پیدا کول. د خدای تعالی دا لویه مهرباني وه چې اوس موږ سره خدای پاک نه مهربان شي، ښه مرسته سره وشوه. دا مرسته دوامداره شي، خدای تعالی د کومکونه ورکړي، موږ ته د خدای کومک وکړي، دا ټول هغه ته د خدای کومک ورکړي نو موږ به ډېر خوشحال او ډېر به خوښ وو. ډېر عاجزي او ډېر کارزور یو. دومره کارزور شو وو تعالی کارپای په مونږ اوس وخت دی کارزار نه دو بس خدای ته متېخته دوی خدای ځا چپایدوي. ځینې مرسته اخیستونکي کسان خوښ دي چې کومکی خیریه بنسټ یې په سختو حالاتو کې لاسنیوی کوي او د لا نورې همکارۍ هیله څرګندوي. زه ډېر بېوزله او عاجز یم، مخته مې کورونه ورځنۍ چارې صبح کې توب وکړو، اوس کورونه بورونه نشته لیا یم او دلته د کومکی خیریه بنسټ والا چې روغ منو مې ولیکلو بس مرستې ته رجیش شوم چې مرسته وکړه. چې زه نه پیسې لرم، نه سړي لرم، نه موټر لرم، نه دوې سترګې لرم. موږ چې کوم نفر لیکي الله رضا یې پوره هغه خلک لیکي چې په رښتیا یې مستحق یو. دوی نه ډېره مننه، الله دې اجرونه ورکړي. یاد دې وي چې په هیواد کې د خلکو اقتصادي حالت له ستونزو سره مخ دی چې ډېری وګړي له دې سخت اقتصادي حالت کړېږي.